نو د امانت مفهوم زموږ بزرګانو فرمایلي دي چې انسان کله دنیا ته راسي نو مسلسل د نعمتو یو دوره شروع سي. مثال ماشوم چې دنیا ته راسي غاښونه نه لري، رفتار آهسته آهسته غاښونه لافه کوي، عقل یې خام وي. د زمانې په تېرېدو سره د انسان عقل الله ورفوخ کړي، د نطق او ګویایي او خبرو طاقت نه وي پکښې، آهسته آهسته الله پاک د خبرو طاقت ورکړي. فکر مسته همدا شان ماشومتوب یې په ځوانۍ بدل سي. د 25 کلنۍ څخه تر 40 کلنۍ پورې د انسان د شباب دور دی چې ورته وایي ها دا هغه دور دی چې انسان لوړ ګوري. دا ټول د نعمتو د ترقي دور دی. ګوره څومره مختصر وخت پس له 40 کلو څخه د نعمتو زوال شروع کېږي. تر 40 کلنۍ چې انسان تیر سو بیا د غاښو درد 40 کلنۍ څه کوي موږ دا اوس په دغه البیت بدري غاښ شوي اوس باندې بل وخت دا په لږه پخوا خبرې د 40 کلو آخوته نه بیا مشکلات دي. سر درد کوي، د غاښو درد دی، معده کار نه کوي، فشار 2.5 ته رسېدلی دی، د شکر یم څه علامات شته، دا ټول انزوا ده. نو هلته د ترقي دور، دلته بیرته د زوال. خو هغه انعامات چې الله پاک مشترا کړل دغه انعامات الله وایي امانت دي. دا څه دي؟ امانت دي. سترګې الم نجعل له عینین، څومره لوی نعمت دی. حدیث شریف کې راځي العینان تزنیان، سترګې زنا کوي، العیاذ بالله. وزناهما النظر، د سترګې زنا چې شله بد نظري، غیر محرم اجنبي ښځو ته کتل. بیا نو عامه ده، که د ټي وي پر صفحه ورته ګورو، که په بازار کې ورته ګورو، که په عکس کې ورته ګورو، که په ټلیفون کې ورته ګورو، بد نظري ده. د سترګې یو نعمت دی. کومو کسانو چې د دغه نعمت قدر کړی وي، د دې نعمت د قدر بدله د آخرت په عوض. په قرآن کریم کې الله فرمایي نورهم تسعى بین ایدیهم و بایمانهم. متقیان مسلمانان چې کله د حشرګاه ورځ راسي، د حشرګاه په ورځ روان وي، دا د دوی د ایمان او د تقوا نورانیت د دوی مخ ته ځغلي، لکه په یو ترژمي شپه کې چې تیز څراغ ولګوي، څونه انسان بیدار او چالاک روان. دا د الله پاک ارشاد دی. کفار، منافقین، بدعمله کسان چې متقیانو ته وګوري غږ به پر وکړي چې لږ قرار سئ، نقتبس من نورکم. موږ خو د سترګو دید په دنیا کې د لاسه ورکوي. دا نعمت دی که نه دی؟ دا چې غلط استعمال سو الله پاک یې پر هغه دنیا اخلي. منافقین کفار به پر مسلمانانو غږ وکړي نقتبس من نورکم، لږ خو ودرېږئ، موږ ستاسې د رڼا صاحب څه چارج اخلو. هغه به څه ورته وایي ارجعوا قیل لهم ارجعوا فالتمسوا وراءکم نورا. دا د نور ځای نه دی. فالتمسوا وراءکم، دنیا ته ولاړ شئ، په دنیا کې خواري وکړئ، تقوا وکړئ، تکالیف برداشت کړئ. دا نورانیت ته هغه ځای موږ راوړی دی، دلته نسته نور. نو دا نعمت چې چا دلته غلط استعمال کړي د قیامت په ورځ الله پاک اخلي. اوله سزا دا چې د الله د دیدار څخه محروم وي. دا یې مثال دی. نو سترګې د الله پاک نعمت دی. یو غوږونه، حدیث شریف کې راځي الاذنان تزنیان، غوږونه زنا کوي. وزناهما الاستماع، د غوږو زنا چې د هغه اورېدل دي، غیبت په اوري، موسیقي په اوري، سروز په اوري، دا د غوږو زنا. ځکه سترګې امانت سولې که نه سولې؟ غوږونه څه سول؟ امانت سول. چا چې په دې دنیا کې دا نعمت بې ځایه استعمال کړی وي، د قیامت په ورځ الله پاک ارشاد دی صم بکم عمی، کاڼه به وي، ړانده به وي، بنا به یې نه وي. یو مثال دی.
نو دا ټول جسم اول تر اخره دا ټول امانت دی. د دې امانت په باره کې پوښتنه کېږي. زموږ علما وایي تا یو چا ته سرای په کرایه ورکړي، سرای چې تا په کرایه ورکړي ته د کرایهدار مداخله نه منې په دې سرای کې، چې یا یو وطاق ونړي، یو کلکین ونړي، یو نال خراب کړي، یو درخته خراب کړي، ته باور وکړه که چیرې کرایهدار ستا سرای ته لږ نقصان ورسي آینده میاشت به جواب ورکوي چې زما سرای خالي کړه، ځکه چې تا په کرایه نیولی. داسې دا ژوند، زندگی، جسم ټول الله موږ ته امانت راکړي، دا په کرایه دی. نو دا مې تر څه پورې درته وایي چې د امانت مفهوم هغه نه دی چې موږ تاسې را مختصر کړی. د امانت مفهوم ډېر پراخ